حضرت الله دازای: موږ د لوبډلمشر لپاره نه بلکې د افغانستان لپاره لوبې کوو. د کرکټ نړیوال جام ته تر 4 اونیو لږ وخت پاتې دی. افغانستان ورته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې او په همغه ډله کې حضرت الله دازای هم دی. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. زادي په یوې نوې مرکه کې د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د امادګیو او لوبډلمشر او نورو لوبغاړو اړخونه رغنده بللي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټاپ اډر توپ وهونکي حضرت الله دازای وایي: موږ ته دا توپیر نه لري چې لوبډلمشر څوک دی. موږ د ګلبدین نایب او اصغر لپاره لوبې نه کوو، بلکې د افغانستان لپاره لوبېږو. نوموړی وایي: د لوبډلمشر دنده ښه مدیریت کول دي او موږ باید په یو اتفاق او اتحاد سره لوبې وکړو. حضرت الله دازای وایي: له تېرو 3 میاشتو راهیسه په تمریناتو بوخت یو. د نړیوال جام د تیاریو په موخه مو کابو یوه میاشت په سویلي افریقا کې تمرینات وکړل. د ده په وینا د انګلستان او سویلي افریقا پیچونه تقریباً یو ډول دي، هوا یې سره ورته ده او موږ چې د کوم هدف په خاطر تللي وو لاسته راوړنه مو ده. دازای وایي: مخکې موږ یوازې په نړیوال جام کې لوبېدو، هدف مو ښه لوبه کول ول، خو دا ځل مو په یو قوي مورال سره ورروانېږو. ښې لوبې به کوو او لوبې به ګټو. دا چې د انګلند پیچونه تېز دي، نړیوال جام لپاره د ښو تمریناتو په خاطر د ایرلنډ او سکاټلند سره د دوی په کوربهتوب لوبې کوو. حضرت الله دازای چې لومړی ځل یې دی چې په نړیوال جام کې لوبېږي، دا معنی چې پرېشانه به موجودیت پرې وي، خو دی وایي: ښه لوبغاړی هغه دی چې تر هېڅ ډول تاثیر لاندې رانشي. زه به انشاءالله دا هڅه کوم چې تر فشار لاندې رانشم او خپل عادي لوبه به کوم. حضرت الله دازای چې په 20 اوریزه لوبو کې یې ځینې نه ماتېدونکي ریکارډونه جوړ کړي دي، هیله لري چې په یو ورځنیو لوبو او نړیوال جام کې هم ریکارډونه جوړ کړي. هغه له افغان ولس څخه د ملاتړ او دعاو غوښتنه وکړه. هیره دې نه وي چې 2019 کال نړیوال جام کې به داسې هېوادونه شتون ولري چې د مۍ په 30مه نېټه د انګلستان او سویلي افریقا په لوبه پیلېږي. 43 لوبې به پکې ترسره کېږي او د جون میاشتې پر 14مه نېټه به پای ته رسېږي. افغانستان به د جون میاشتې په لومړۍ نېټه د اسټرالیا سره لوبه وکړي. ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره وکته، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. والسلام.